زمون ښځې جنکۍ ټولې لاړې بربنډې شوې. تاسو لاړ شئ وګورئ په دې ښاریو کې بالخصوص چې تاسو ته پته ولګي جنکو پرتوګونه غورځولي دي په پتلون کې ګرځي او په نیکرو جانګو کې ګرځي، کمیسونه غورځولي دي او په بنینونو کې ګرځي. لوپټې خو د سره نشته او بورقې د سره نشته او دې ته څه وایي؟ دې لوپټو ته او دې بورقو ته دې ته دقیانوسي نظام وایي. خلق وی کم خالان او تاسو دقیانوسی نظام پسې ګرځئ. مونږ دقیانوسی پسې نه ګرځو، مونږ نبوي نظام پسې ګرځو. مونږ دقیانوسی نظام پسې نه ګرځو، مونږ مصطفوي نظام پسې ګرځو. مونږ تانه د انډیا او د لندن د امریکې دمه جوړول نه غواړو، مونږ پتا کې د بی بی فاطمه نقش لیدل غواړو. مونږ تا کې د حضرت عائشې صدیقې جلک لیدل غواړو. دې وزر چغې به وایي د ښځو حق نشته په اسلام کې. تاسو الحق ورکړه، ډېر بې حقه مو ورکړه. بربنډې مو دا حق بربنډه شوې. تاسو ته پته نشته زه په ډېرو ملکونو ګرځېدلی. ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي په ازبکستان کې چې ښځې لګیا دي ګلکاري کوي دیوال باندې په نور خپل احساس. ما په خپله لیدلي چې ښځې پلستري کوي. قسم په خدای په دې سترګو مې لیدلي، په دې سترګو چې سیمټو بوجۍ یوه نه دوه او درې بوجۍ په دې شی ښودي په منډې ځغلی. قسم په خدای په دې سترګو مې لیدلي چې ښځو د لرګو غټ پیټې را په شا کړي وي په منډې ځغلی. قسم دې ما لیدلي چې ښځه یو علاقه کې په پروډ باندې تو ښځې ته ټریلر پنچر شوی، ټایر پنچر شوی، ټایر د پنچر شولو په چل غریبه نه پوهېده ډرایور. دومره زور خو پکې نشته که نه چې ټایر هغه کابله پلو کړي. یو ته مینت کوو بل ته مینت کوو، هلته په روډ ګاډي هم نشي ودرولی چې راشئ ما سره دا ټایر پلو کړې. دا د ښځو ژوند دی. په کوم هوټل کې چې په تاشقند کې مونږ شپه کوله، په هغه هوټل کې یوه بوډۍ ښځه وه او سار نه به یې ناشته تیاره کړه. هلته به خو لږ لږ ورځي او ناشته کوي، یو یو کمرې خلک. سهار نه به هغې هګۍ او یا شولې او ډبل روټۍ وغیره چې څه ناشته به به یې برابر کړله. غریبې بوډۍ ښځه او خلکو ته به په میز کې ایښودله او بیا به یې هغه لوښي غونډول کې ایښودل به. 11 پورې به دې دان چای به وړله، ناشته به یې به وړله، اوبه به یې ګرمولې. دا یک سر باندې یې ټول ټوټل خدمت به یې کوو. 11 نه پس به بیا ما ورته یو ځل کتل، بار هغه لونج کې ناست وم، نو لوښي وینځل غریبې. د هغې نه پس به راووته، جارو او جاړل به ورسره و، صفۍ به یې د هوټل کوله. مازدیګر پورې به دا خدمت کو. نو ما ته ترجمان په واسطه تپوس وکړ، مې ستا دا خدمت ته کې ستاسو پلار نشته؟ وی زما خاوند شته. زامن دې نشته؟ ولې نشته؟ کور دې نشته؟ ولې نشته؟ نو هغوی تاله دا ته څه کې دونه خدمت کې؟ وی چې یو نه کوم څه به خورم. خاوند دونه ګټي چې د هغه کېږي، بچي دومره ګټي چې د هغوی د ښځو کېږي. زه به څه خورم؟ هلته یې ورته شراب کولو کړي دي، هلته یې ورته کلبونه کولو کړي دي چې څه پیسې ګټي هغه دې په هغې دي. هلته سپي ساتي او سپی ساتي او چې څومره پیسې جمع کوي ټولې په هغوی لګوي. خدای په غضب اخته کړي دي، خدای په قهر اخته کړي دي. مې ته مسلمان یې؟ تپوس مې وکړې، تپوس ته وکړه، یو زه مسلمان یم. مې تا خو مونځ نه که مونږ په مونځ نه یې لیدې اوسه پورې. وایي مونځ څه ته وایي؟ اودس نه پیژنې. مې ته شک مې راغی، مې کلمه شهادت وایې نه ورکړه. ته څنګه مسلمان یې؟ وایي د انقلاب نه مخکې زما مور پلار او زما نیا نیکونه مسلمانان، اوس انقلاب د وروستې ختم شو نو مونږ وایو چې مونږ مسلمانان، وروسته غریبانه وه خبر. ښځه به ځان نه ګټي او سړی به ځان نه ګټي. انډونیشیا د مسلمان ملک دی، زه ورته ته یم انډونیشیا د مسلمان ملک. زه چې کوم ځای ته لاړ شم د لږ معلومات اخلم. هلته به لاړ شي
خدا خاون اوټلتا خدا بدن له خپل بوفي سیستم اکثر غوي استعمالي خدا بدن له خوراک راوالي سړی بدن له په یو میز بناسي په یو ټیبل دواړه به خوراک کوي سړی به خپل بل ورکوي ښځه به خپلې پیسې ورکوي تپوس وکړئ که او ښځه چې بورچې خانې ته سړی به ستړي ستومان مازدیګر راشي یقین کوه ښځه ډوډۍ خاوند له نه پخوي خاوند به ځان له ډوډۍ پخوي ځان له ترکاري به پخوي په یو بورچې خانه کې ښځه به ځان له پخوي ښځه به ځان له جامې اندي سړی به ځان له جامې اندي اوس ګاډي کم دی ښځې ټول اوس کار کوي زینه جارو کوي او صفایي کوي او منډې او ترړې دي په دې غم اخترې ښځې چې ما به ورته وي زمونږ د پېښور او زمونږ د پاکستان ښځې خو مونږ وله ګټو وایي ښه تاسو دومره ګټئ چې په هغوی وخورئ مونږ یو مونږ چې یو سړی ګټي لوڼه یې هم خوري زامن یې هم خوري ګیندې هم خوري مور یې هم خوري ټول یې خوري یو ځای ډوډۍ خورو په یو ځای باندې او جامې وله خاوند راوړي که نه ها خاوند وله راوړي خپلې نه پیدا کوي نه خاوند وله جامې راوړي پیزار وله راوړي دا هر څه کوي حیران به شو حیران همونږ ته دلته وایي وایي تاسو د ښځو حق وخوړه ښځو له حقونه نه ورکوه ښځو له څه ورکوه جامې وله راوړی که نه راوړی نه راوړی ها څو جوړې بابا جی هغه ستا وخت تللی دی اتلی دی دا چیټ جوړه چې به دې وله راوړه دا چیټ جوړه چې به دې راوړه هغه دور تېر دی اوس چې تللی د ماما د لور د ترور د دوی د خاوند چې توت ته توری ختلي او هغې کې موازي ما له جامې راوړه څو جوړې یو د بارات یو د نکریزو د شپې یو د واده د ورځې یو د ولیمې د ورځې یو د خپې ارد یو د خپې تنګې او جوړې کړو او جوړې په سورپه ته راتلې ته ته خو ورشه ته خو ورشه چې خولې ده نه بیږي او که نه بیږي دا ټولې به ښځې له راوړی ښه دویم کیړی پیزار دا به وله راوړی دریم ډاکټر له په مخه په منډه بوځې موټر وله راولې پلار که راځي موټر وله راولې کور دی وله ښه مزېداره بنګله جوړه کړې ده ډوډۍ به وله راوړې د ډوډۍ سره فروټ هم پې خورئ هر څه ښځې له راوړئ او دا په کور کې ناسته او بالښت یې ډډه والې ده باچهه ده باچهه په خدای یقین وکړه زمونږ ښځو مزې وکړې په خدای یقین وکړه بالښت ته ډډه والې اډر به درته کوي ورشه دا راوړه داسې کوتړه دا بدماشۍ راشلی دي که نه په خولې غږ نه شي کولی تا وختانه زور وباسې دا ته اکثر نه وړې سهار وختي اعلان وشي خدای مو بخښه پلان کې مړ دی او 2 بجې جنازه را خلک ویل لکه دا خو سهار موږ سره په جومات کې یو ځای لمونځ وی پته نه لګي د کور نه چې لاړ او د کور نه بهر وته دروازې مخکې په لار کې را پرېوته او ساعت یې وخته هارټ اټیک زم جیب ولا وګوره جیب کې به دونه غټه پرچه پرته هلته ښځې ورته دونه پرچه لیکلي بټینګن تو مرچکې غوښه نری غټه چپل پیزا دا اخوار خو د ښځې مخکې کتي نه شي یریږي نو چې بار یې څنګه وګوري او نظر پې تېر کړي وایي خدای زما پلار به دا راوړي ډاس چې هارټ اټیک په ځمکه پرېږدي دا څومره نوجوانان چې په زړه اټیک مري دا ټول د ښځو د لاسه مري خفه کېږي دې غریبانان ال نه وایي وایي زمونږ حق په اسلام کې نشته مونږ خو تباه او برباد کړو حق نشته سارا در مازدیګره پورې خلک ګوټ کوي چاري کوي خولې ته بیږي په دې پټو کې خدمت کې د چا د برکته ښځې له برکت مولوي جګر صاحب د خدای پاک ووښي هغه به یوه خبره کوله هغه به ټول حقونه هم بله پوره کړل خو یو حق یې پاته او هغه دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه به ته په بیم شم او دا را باندې راسواره شي او دې وکړه بس دا هغه په کیسټ کې وي ما سره شته وایي دغه یو حق یې پاته دی باقي مې ټول حقونه پوره کړل نو موږ نور ښځو سره څوک
اسلام چې کوم حق ورکړی دی د پردې او د حیا او د غیرت په خدای یقین که بل دین یې وله ورکړي د ښځې حق دا دی چې دې بربنډه کا کیلې نه چې پوستکې لرې کې څښا کېږي که نه څښا کېږي کیله کمه کیلی چې پوستکې کې بند دی چې د لرې که ماشي او مچان پې چې څبنګېږي څښا شي مالټه کمه مالټه یې چې پوستکې کې بند دی او چې پوستکې د لرې کې 2 منټه کې څښا کېږي ښځې ته مو وایو ستا عزت په دې کې دی چې ته په پرده کې بند دی ته خو هیره ته خو سره زر او هیره په مالوچو کې او په ډبي کې بند او په بکس کې بند ساتې هر وخت به یې صفۍ کې تا نه خو شریعت سره در جوړ کړی دی هیره یې دنه جوړ کړی ته څه ټیپر خو نه چې بار په ګاډۍ پرتې او خلک دوړې پې د پاسه پرېوځي ته څه تور باټیګان خو نه چې دغه ځای کې پراته وي چې څښا شي نو ډېران ته وغورځئ تا نه خو شریعت هیره جوړه کړې ده هیره تاسو ته هم وایم د دې ښځو نه یاد وساتئ ګورې بې پردګي په ښځو مه کوئ ښه پرده ډېر ښه شی ښځو کې بې پردګۍ ډېرې زیاتې شوې شکر الحمدلله ستاسو زموږ د دې کلو د بانډو ښځې دا به په پټو سترګو جنت ته ځي که خیر انشاءالله دوی ته مونږ په سخت وړي کې بورقۍ ور په سر کړې خولې ته بیږي او غړي په څادر کې ګرځي په بورقو کې ګرځي نه به څوک لاس وویني او نه به څوک مخ وویني او نه به څوک پېغ وویني الحمدلله زمونږ ښځې زمونږ ښځې دي